إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم عزتمندو مسلمانان ورونو، تیر جمعه خطبه کی مونږ دا خبره ډیره په تاکید سره ذکر کړې وه چې د هر نیک عمل د قبولیت دپاره دوه شرطونه دا ډیر ضروری دي. یو چې د انسان په دغه عمل کې اخلاصي، دا عمل د خالص د رضا د الله دپاره وي، ریاکاری پکې نه وي، د ښودنې په غرض او د دنیا د بل څه مقصد دپاره نه وي. دویم شرط چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر وي. که یو انسان ډیر زیات عمل وکړي خو چې دا دوه شرطونه پکې نه وي نو دا عمل د ده نه قبلیږي، چې اخلاص پکې نه وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر نه وي. او که یو انسان لږ عمل وکړي خو چې اخلاص پکې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابري نو دغه عمل د قبلیږي.
او کله چې په ورځ د قیامت باندې د دې انسان د عمل تللی کېږي نو په تله د میزان کې به دا ډېر وزني وخیږي، دا به درون شي. لکه قرآن کریم دی سورة الاعراف کی اللہ رب العالمین فرمائی والوزن یومئذ الحق، په ورځ د قیامت باندې د عملونو تول کول دا حق خبره ده. یعنی د دې انسانانو دا اعمال دا به الله رب العالمین تلی په ورځ د قیامت باندې. بل زرازی ونزع الموازین القسط لیوم القیامه، الله رب العالمین به یو د انصاف تل لګی په ورځ د قیامت، او د دې بنیادمو د اعمال به پکې تل لیکي. نو فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، الله فرمای د چا د عمل تل چې درنه شوه په دغه ورځ باندې نو دغه انسان دی کامیاب دی. کامیابی نه مطلب دا دی چې دی به الله رب العالمین جنت ته داخل کی. د دې تلې په باره کې یو صحیح حدیث کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي له لسان وکفتان، دا کم تله چې الله رب العالمین په ورځ د قیامت باندې د انسانانو د اعمال د پاره بګدي، د دې به یو جبې او دوه به چابړي. او حدیث کی راضی وای د دې تلی یو چابړې دومره غټ ته لکه د دې اسمان او د ځمکې په مقدار باندې، او دې چابړې ته به جبرئیل علیه السلام ولاړی. او حدیث کی راضی دا طلب الله د پل صراط په دې سر باندې لګی. نو دا ډېر خطرناک ځای دی کوم ځای کې چې ستا عمل تللی کېږي، ځکه دلته به د وزن وشي د اعمالو، نو مخکې به نری پل دی په هغې باندې به تېرېږي. دې وجې نه دا ځای دومره خطرناک دی چې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې عائشې د پل صراط په وخت کې به تم زمانه هېره شي. اگر چې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام هغه خلق دی چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، په ورځ د قیامت نه په هغوی څه یره شته نه به په غمي، لیکن دی د امت ته یو تعلیم ورکړی دی چې داسې صح حالات ګورئ د ورځ د قیامت را روان دي. نو د پل صراط په دې سر کې به عمل تللی کېږي، تله به لګېدلي، جبریل علیه السلام به ورسره ولاړي، چا چې څومره عمل کړی دی هغه به وتللی شي دغلته. خو د کم انسان عمل به وزني خیږي نو هغې کې چې دا دوه شرطه موجود دي، یو یې په اخلاص سره دا عمل کړی، په دې عمل کې د مقصود او رضا صرف د الله رب العالمین رضا کولو، د چا د ښودنې ریاکارۍ دپاره یې نه و کړی. دویم دا عمل د نبی علیه السلام په طریقه باندې برابر و، اگر چې د عمل به لږي خدا به الله وزني وخیجوي. او ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، او د چا عمل چې دغه وخت کې سپک راوخت، ډیر عمل به کړی، خدا عمل چې کله په تله د میزان کې تلی جبریل علیه السلام ورته ولاړ عمل به بالکل سپک راوخیږي. نو دا به هغه عملی چې په دې کې به اخلاص نه وي، د نبی علیه السلام د طریقې خلاف وي، د سنت خلاف اعمال به کړي، اگر چې دته به هغه ښه عمل ښکاره کېدو نو په دغې اعمالو کې به وزن نه وي. نو دې وجې نه خپل عمل دا صحیح کول پکار دی، په دې خپل عمل کې اخلاص، په خپل عمل کې رضا د الله پکار ده. خپل د ژوند هر لمحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې سره برابرول پکار دي. نو په عمل کې چې دا دوه شرطونه موجودو نو په ورځ د قیامت به د عمل په تله د میزان کې وزن وکي، وزنی به وخیږي. نو دې وجه نه قربانی دام یو نیک عمل له، او دا سنت ابراهیمی دی.
نو په قربانی کې چې دم کله اخلاص موجودی نو دا قربانی به دی الله قبولم کی. او بعضی احادیث اگر چې سند په لحاظ څخه کمزوري دي چې هغې کې راغلي چې د قربانی دا ساروی د دې دا ویښتو د دې دا نوکان دا ټول به تللی کېږي د انسان دپاره، نو بیا به د دغه اعمال وزني وخیږي. او که تا غټ ساروی ذبح کو او هغې کې ستا رضا د الله نه وه، اخلاص پکې نه و، او د خلکو د ښودنې دپاره دی چې خلک وایي چې یاره ډېرې پیسې ولګولي او ګوره څومره ښایسته سورب قیمتي څاروی راوستی، نیت دې دا و. نو ټیک د دنیا کې به د ښه صفتو کې موړ به دې کی، خو چې کله ورځ د قیامت شي نو دغه قربانی تاله ګوره هیڅ فایده به نه درکوي. نو دې وجې نه محترمو مسلمانانو دا د ذوالقعدې میاشت ده او دې پسې بیا د قربانۍ میاشت را روانه د ذوالحجې میاشت ورته وایي. هسې خو زمونږ او ستاسو دپاره د هر مسلمان دپاره هره اسلامي میاشت دا د خیر او د فایدې نه ډکه ده، بلکې د ژوند هره لمحه کې به مومن مسلمان الله او د الله د نبي تابعدارۍ مطابق ژوند تیروي. ځکه چې داسې وخت ګورې را روان دی چې په دې دنیا کې د کم وخت فضول تیر کړی، هسې په غافلتوب کې د ژوند تیر کړی، په لهو و لعب په کیل کود تماشو کې د وخت تیر کو. که هغه پکې ځوان خپله ځواني خاورې کړي، که سپینګیري پکې خپله بړاپه خاورې کړي، کار څه پکې شوي، خو یو وخت را روان دی بیا به ارمان او افسوس کې، بیا نه ځواني تا ته واپس کیږي، نه درته بوډاوالی واپس کیږي، نه به دنیا ته راتګ شته. او صحیح حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی لیس یتحسر اهل الجنه، وی دا جنتین چې کله جنت ته داخل شي، ور جنت خو یو داسې ځای دی چې الله دی سورة الواقعه کې ټول د جنت باس کړی دی، او کله چې سړی دا سورة الواقعه لولي او په دې باندې پوهیږي نو دا داسې لکه سړی چې په جنت کې ګرځي، دې صورت کې ټول د جنت باس دی. نو هغې کې الله ذکر کړي چې لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بکرة وعشیا. الله وی جنت کې د سلامتیا نه علاوه نور خبرې نشته، فضول خبرې، غیبتونه، تاویلې ماویلې، هر وخت به درته د الله نعمت ملاویږي. ولهم فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین، څه چې د زړه غواړي او په څه د سترګې یخیږي هغه نعمت درته هلته ملاویږي بغیر د څه کړاوه. خو نبی علیه الصلاة والسلام وایي په دغه جنت کې هم جنتین افسوس کوي. دا ډېر دا اورېدلو حدیث دی او په دې باندې سوچ او فکر کول پکار دی چې جنت کې څه قسم پریشانی خفګان غم نشته او هلته به هم بیا افسوس کوي. نو هغه به څه پسې افسوس کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی جنتین با افسوس په دې خبره پسې کوي چې مرت بهم من غیر ذکر الله، په دنیا کې چې دوی دا کم وخت د الله د یادولو نه بغیر تیر کړي، جنت کې هم دې پسې بیا افسوس کوي چې کاش الله مال دومره ښایسته جنت راکو، فراخ نعمتونه راکو، نو چې ما خو په دنیا کې دا خپل وخت هسې فضول نه وی تیر کړي. نو دا ژوند د انسان دا ډېر قیمتي دی او د دې خپل ژوند نه فایده حاصلول پکار دي. او هوښیار او عقلمن انسان همغه دی چې دی د خپل ژوند قیمتي کې هسې عبثې تیر نه کړي، هسې په فضولیاتو کې په بې فایدې څیزونو کې خپل ژوند ضایع کول نه دي پکار. ځوانان دې د خپلې ځوانۍ سوچ او فکر وکړي او سپینګیري دي د خپل بوډاوالي سوچ او فکر وکړي چې څومره دی الله او د الله رسول رضا کولی شي، نو په هغې کې د کوتاهي نه کوي. او دا خپل زندگی، خپل ځواني او خپل بوډاوالی دا په هغه کارونو کې تیرول پکار دي د کم کار چې الله رب العالمین حکم موږ ته راکړی دی.
او د خپل ځواني او خپل بوډاواله د هغه کارونه منع کول پکار دي د کم نه چې موږ او تاسو شریعت منع کړي. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یحسب فيه كل امرئ بما كسب من الاعمال الخبيثه والصالحات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کہ انسان نیک اعمال کرے د سب الله حساب کوي، که بد عمل دې کړی الله به در سره حساب کوي. نو خپل ځان سره د دغه ورځې فکر پیدا کول پکار دي. داسې ورځ ده قرآن کې الله وایي کتابا یلقاه منشورا، هر سړي ته به د خپل عمل نامه داسې مخې ته کلاو بشي، ورته د خپل رجسټر به ورته کلاوي او ورته به وایي چې اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبه. دته به ویل کېږي چې ولوله د خپل رجسټر خپل عمل نامه، نن به تا سره ستا د خپل نفس حساب کتاب کوي. او د هغې نه پس به کېنه بچې کېنه اخره کې به ولګو که نه. نو عمل نامر دا به انسان مخې ته کلاو پروتي او دته به ویل کېږي چې اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبه. نن به د خپل نفس د خپل ځان تا سره حساب کتاب کوي. څه مطلب؟ د انسان د لاسونو د خپو د غوږونو د سترګو د خولې د بدن چې کم اعمال کړي په دا به ټول په ده باندې ګواهي ورکوي په ورځ د قیامت باندې. په دنیا کې خو صرف خوله خبرې کوي، خو په آخرت کې به الله رب العالمین دله دا خوله بند کړي. وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. لاسونه به خبرې کوي، خپې به خبرې کوي، د بدن د اندامونه به د باندې ګواهي ورکوي. نو بیا به دنه تپوس کېږي چې عن عمرکم فیما افنیتم. دا ډېر سخت تپوس دی. دته به وایي عمر مې در کړی په څه کې دي فنا کړی و، لږ عمر او که ډېر عمر و، څه کې دې تېر کړی و. د بچپن نه راواله دا ویښتان دي سپین شو، بوډاوالي ته را رسېدلی وي، هغه خپل حاجت به دې مځې ته نه شو رسولی، د بل محتاج شوی وي. دا دومره اوږده زندګي وه، دا دې په څه کې تېره کړې وه. اعمال دې پکې لږ کړي وو، ډېر دې کړي وو، نیک دې کړي وو که بد دې کړي وو، او عمل دې کړی وو زما د نبي د طریقې مطابق دې کړی وو که نه د دنیا په رسم و رواج بدعاتو کې دې ژوند تېر کړی وو. دا تپوس به کېږي په ورځ د قیامت باندې. نو دې نه دا ښه ده چې انسان د خپل ځان سره حساب کتاب وکړي مخکې د دې نه چې الله در سره حساب کتاب کوي. او دا به عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا. وې د ځان سره حساب کوئ مخکې د دې نه چې الله در سره حساب کتاب کوي. نو دې وجې نه قربانی دا یو نیک عمل دی. نو دې کې اخلاص پکار دی. بالکل چې د چا قربانی ته نیت دی چې زه به قربانی کومه، نو چې د اوس نه د نیت صفا شي او نیت کې خالص دای چې یاره دا د الله یو حکم دی او سنت ابراهیمی دی او په ما باندې لازم دی او زه خالص د الله د رضا د پاره کوم، نو دا قربانی به دې ګوره بیا وزنی او دا بدله فایده درکوي. چاله چې الله تعالی وس ورکړي، کاغه نارینه کاغه زنانه، په هغه باندې قربانی کول دا واجب دی چې دی به د خپل مال نه څه حصه راوباسي او د هغې نه به دی قرباني وکړي. او که د چا وس او طاقت یې وګورئ دی ونه کړي، نو دا سخت ګناهګار انسان دی. د ده نه به تپوس کېږي په ورځ د قیامت د دې په باره کې. نو قرباني دا چې کله د ذوالحجې دا میاشت راوخیږي، نو د دې میاشتې په دې اولنۍ عشره کې بس په دې لسمه ورځ باندې چې کله د اختر ورځي،
نو د اختر د مانځه نه پس بیا به سړی قرباني کوي. او پراجح قول د اقوالو د علماو سره قرباني دا غوړې واجب ده چې د چا وس او طاقت وي. نو دی وجه نه د قربانۍ متعلق بعضی ضروری مسائل هغه بیانو د الله په توفیق سره چې کم از کم د دې مسایلو نه خو سړی ځان خبر کړي. زمونږ ډېر مسلمانان رونه دي پیسې مو ولګوي، ښه ډېرې پیسې م ته لاړه شي، قرباني م د شرعي شروطو مطابق نه اسې مال ضایع شي. نو دې نه ځان خبرول پکار دي. د ټولو نه اول قربانی خدا سی یو عمل دی چې دا د قرآن نم ثابت دی، د احادیثو نم ثابت دی او په اجماع د مسلمانانو سره هم ثابت ده. خو که یو مسلمان نه تپوس کی چې قرآن کریم کې هغه آیت راته وښایه چې هغې کې الله د قربانۍ حکم کړی، نو زه هم ډېر کم خلکو له به جواب ورشي. دا د قرآن کریم نه زمونږ ستاسو لرېوالی دی. که تا نه یو غیر مسلم تپوس کی چې ته دا قرباني کې ته یې راته په خپل کتاب کې وښایه کوم آیت کې راغلی او ته خاموشه پاتې شو، نو به څه وایي چې دا څنګه مسلمانان دي د خپل کتاب نه نه دي خبر. او د دې لوی نقصان دا دی چې کله په یو مسجد کې د الله کتاب بیانېږي، درس د قرآن کېږي، ما ته ورته شا واړو ایسته روان شو، ما ته ځان مستغني ګڼو د الله د کتاب د زده کړې نه. نو چې د الله کتاب ته نه کښېني او ځان نه پوهې کوې، نو تا ته به څه پته ولګي چې د مانځه حکم یې ما ته په کوم ځای کې کړی، د زکات حکم یې ما ته په کوم ځای کې کړی، د دې فلانکي کار نه یې زه منع کړی په کوم ځای کې، د قربانۍ حکم یې راته کوم ځای کې کړی. نو ما یو صورت ولوستو چې دا د قرآن کریم ټولو نه ورکوټې صورت دی، سورة الکوثر ورته وایي. په دې صورت کې الله رب العالمین د قربانۍ حکم کړی. الله وی فصل لربک وانحر، دا د قربانۍ حکم دی دی آیت کې چې مونږ وکړه د خپل رب د پاره، وانحر او بیا ولا قرباني وکړه. قرباني د اختر د مانځه نه پسې احادیث دی باره کې خو ډېر زیات راغلي دي او اجماع د مسلمانانو هم د ځکه اوسه پورې مسلمانانو دې کې څه اختلاف نه دی کړی چې قرباني نشته او موږ به نه کوو. نو دا اجماعي او اتفاقی مسله ده او دا یو سنت را روان دی د ابراهیم علیه السلام د وخت نه. او د ابراهیم علیه السلام واقعه د هم قرآن کریم ذکر کړې ده چې تاسو اکثر اورېدلې ده او اکثر د دې اختر په دې خطبه کې علما ډېره بیانوي، د غټ اختر په خطبه کې چې الله رب العالمین فرمای وفدیناه بذبح عظیم، چې خپل زوی قربانی کو اسماعیل علیه السلام، لیکن الله رب العالمین دا هغه په ځای باندې ګډ راولېږه، بس هغه قربانی کو. نو د دغه وخت نه د قربانۍ دا مسنون عمل دا را روان شوی دی. نو پراجح قول د اقوالو د علماو سره قربانی دا واجب ده هغه چا باندې چې وس او طاقت کېږي. دا یاد ساتئ دا براتون کی جمعه کې کېدی شي زه بیان کم تاسو ته. قربانۍ د پاره نصاب د زکات شرط نه دی. څوک چې دا خبره کوي نو دا خبره خطا ده، د دلیل په لحاظ څخه کمزوري ده. ځکه دا حدیث واورئ، نبی علیہ السلام فرمای من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. نبی علیہ السلام فرمای وی سوق چې فراخی مومی، ساعة فراخی وسو طاقت یی، او ولم يضحي دې قربانی اونکینو فلا يقربن مصلانا، نو دې به د مسلمانانو عیدګاه ته ډول مانزل ناراضي. دې سکه چې مول را روان دي چې د قربانی وس طاقت کیږي قربانی نه کوي او د اختر په ورځ باندې جانماز په ترخ کې نیول او مخ کې سب کې کینی بیا د الله نبی و نه دی راضي دی عیدګاه ته مانځل. نو د قربانی د پاره نصاب د زکات شرط ګرځول دا قول خطا دی، دا کمزور دی. نو دی وجنا هر سړی تخپل ځان معلوم دی. اوس خو تقریبا چې حصی دی، اگر چې ګرانی دا منګیم دا حسم تقریبا چې د 100,000 نه بره ده. اوس هر سړی تخپل ځان معلوم دی چې د قربانی حصہ زنیولې شم او کنه شم یې نیولې. نو چې گزاره دی کیږي او وخت دی تیریږي نو ځان محرومه کول نه دی پکار د دین.
فایده ډیره زیاته ده. ته د الله د پاره وینه توی کا، الله ډیر غیرتی ذات دی، په لږ څه کې بدل ډیر خیر او برکت واچي. دویم دا چې قربانی سړی کوي نو په بهیمة الانعام باندې به کوي. بهیمة الانعام هغه څاروي ته وایي چې کله دا شخون وایي نو هغه نوړی واپس راګرځي په دې خوله کې تاوي. لیدلې م دي څاروي تاسو چې کله دا غوا خوراک کوي، اوښ دی، میخه ده، جوټه ده، دا هر څه دې ته تاسو وګورئ. دا چې کله دا شخون خولې ته واچي نو دا په دې خوله کې تاوي، بیا دې ځای ته راولي، بیا بوځي. دې ته اصل کې په عربۍ کې وایي بهیمة الانعام. نو بس په دقه څاروو باندې قرباني بیا کېږي. او کم کې چې دا صفت نه لکه صحرایي حیوانات دی هغې باندې نه کېږي. دارنګ په چرګه باندې، په چنچڼه باندې، په دې باندې قرباني نه کېږي. اگر چې یو حدیث دی د بلال رضی الله تعالی عنہ نه را نقل دی او تقریبا چې سند په لحاظ سم صحیح دی. علماء چې دا د بلال رضی الله تعالی عنہ خپل اجتهاد دی. د محلا ابن حزم کې را نقل کړی دی چې بلال رضی الله تعالی عنہ په چرګ باندې قربانی کوله. نو علماء کرام خو ډېر ادب کوي د صحابه کرامو. نو هغوی وایي چې دا د بلال رضی الله تعالی عنہ خپل اجتهاد دی، دا په دې ځای باندې سړی پرېږدي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین نه په دغه سیزونو قربانی کول نه دی را نقل. نو قربانی د پاره شرط دا بهیمة الانعام دی، په دغه څاروو باندې به سړی کوي. حدیث کې راځي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین اقرنین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په قربانی کوله دوه ګډان به حلالول. او څنګه ګډان بو؟ املحین، تور او سپین رنگ والا بو. او په دې تور او په دې سپین رنگ سره څاروي ډېر ښایسته ښکاره کېږي. او اقرنین، دوه ښکرونه به مو درې ګډان، ښکرور ګډان، دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کول. او ذبحهما بيده وسمى وكبر. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په دې خپل لاس مبارک باندې ور باندې چاړه راخکله او په شرعي طریقه به کوله چې بسم الله والله اکبر دا به ور باندې وي. نو دا حدیث دلیل دی کده چا وس او طاقتي او دې په ګډ باندې قرباني وکي، دا غوره او افضل عمل دی. او بیا خاص کر داسې ګړي چې هغه کې توروالی مي او سپینوالی م پکې. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکې داسې ګډ خوښ او امتیم خوښ کي، نو د الله د نبي سره مینه محبت شو، نو په دې اجر ډېر میلاویږي. نو په ګډ باندې قرباني کول غوره او افضل دي، خو چې دا د چا وس او طاقت اله او ګډان ګران دي، نو چې وس او طاقت دي نو عام بهیمة الانعام څاروي باندې او به سړی قرباني کوي، ځان نو پکې حصه وغیره نیسي. دویم دا خبره مونږ ډېر په تاکید سره ذکر کوو. مونږ ویو چې د انسان پیسې اسې عبث ضایع نشي. تقریبا چې لا چا به نه اخیستي څاروي د قربانۍ دپاره، او دا مسله د ذهن ته کوزه کوي او عمل ور باندې وکړي. کله چې میلې ته لاړ څاروي اخلئ نو دا غاښونه یې ګورئ، دا یاد وساتئ. پر راجح قول د علماو سره د قربانۍ د څاروي دپاره غاښونه شرط دي. شرط عمر شرط نه دی، غاښونه ولا شرط. او دې باندې ورته زه دلیل پیش کوم انشاءالله. نو چې قربانۍ څاروی که لالي اسم قربانۍ لاخلي او پیسې په بندې ورکې ور باندې، نو دا خولې لږه ګوره چې دې د پیو غاښونه غورځولي او دوه نور غاښونه یې کړي، نو بیا ور باندې قرباني کېږي، بیا راوله بیا په پیسې ورکه. اگر که عمر یې د 2 کالو نه کمې خو چې غاښونه شوي دا ټیک دی، او که عمر یې 2 کالو ته لګېدلې، سوداګر ډېر کوشش کوي په دې خبره کې چې 2 کلن دی او 2 کلن دی او په 2 کالو یې میاشت پورته شوې ده، هغه سره خو غمې چې زه به خپل څاروی څنګه وباسم را باندې پاتې نه شي. نوې کاکا غاښونه یې راته ښایي چې غاښونه یې کړي که نه دي کړي. که 2 غاښونه یې کړي وو
او 2 کالو نه کم ام قربانۍ د پاره واخلو که 2 کالې پوره و غاښونه یې نه وکړو نو ځان ته وساته بل چرته وګوره د دنیا څاروي دې میلاو بشي درته دلیل وربانی دا حدیث دی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لا تذبحوا الا مسنه تاسو چې قربانی د پاره ساروی اخلی او ذبح کوي نو مسنه ساروی ذبح کوي نو مسنه ټکی چې کله وګوري په لغت د کتابونو کې وګوره د علماو شرح پسې وګوره مسنه هغه ساروی ته وایي چې 2 غاښونه غورځولي او 2 نور راخیجولي دې ته مسنه وایي نو په اوخانو کې مسنه چې کمی نو تقریبا چې 15 کاله د اوخ تیر شي او شپږم کال کې روان نو دا مسنه ته رسیدلې دغه وخت کې تقریبا دا 2 غاښه راخیږي او د اوخ نه راښکته چې کوم ساروي دي هغه غوا ده جوټه ده میخه وغیره ده نو دا چې کله 2 کالو ته رسیدلی او په دریم کې روان دغه ځای کې اکثر دا غاښونه بیا راوخیږي او په چیلو ګډانو کې چې 1 کال پوره شوی دې ته مسنه ویلې کېږي او په 2م کال کې رواني نو دا یاد ساتئ ساروی چې اخلي د غاښونو ډېر زیات کوشش او اهتمام کوي قسم درته خورم که په دې مسله کې موږ ته هیڅ فایده نشته دی که ته د غاښونو ساروی والی تی علالی زه خو د قربانۍ د ساروي دا سرمن یم د چا نه څه تمه نه ساتم نه چا نه غواړم چې ماله بیا راکړي او نه زه سرمنو ته زما څه ضرورت شته خو مسله درته صحیح مسله په دې بیانو چې پیسې م ضایع نشي د چا اورېدل مه کوئ هره خبره چې منئ په دلیل سره یې منئ نو ډېر کوشش او اهتمام وکړئ د غاښونو د چا منئ مو د الله نبی ولا غاښونه شرط کړي نو د غاښونو ډېر زیات اهتمام او پابندي وکړي چې غاښونه یې نه راختلي مال 10,000 ګران والی خو صحیح ساروی والی چې په شروطو باندې برابري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تذبحوا الا مسنه تاسو د 2 غاښونو والا ساروی ذبح کوئ به او فرمایل که چېرته داسې صورت راشي چې بالکل تا ته نه ملاویږي د 2 غاښونو والا نو ویلی بیا جزاعه ساروی چې کوم دی دا ځان نه واخلي او ذبح کوي نو جزاعه په عربی کې ابتدایي عمر د حیوان ته وایي کله چې لږ قوي او ځواني او مضبوطي نو دا بیا په دې ګډانو کې راځي نو په ګډانو کې جزاعه تقریبا هغه چې کال پوره شوی خو که د کال نه لږ راښکته یو کمی د 9 میاشتو یا د 8 میاشتو خو چې داسې سوره بي لږ تیار نو په دې باندې بیا قرباني کیږي دې ته جزاعه ساروی ویلی کیږي نو د غاښونو اهتمام بله ضروري مسله ده د شراکت ده چونکې نن سبا خو غربت ډېر زیات دی ډېر کم خلک دي چې الله ولا وس ورکړی دی او ځان نه خپل ساروی اخلي په خپل کور کې حلالوي او الله دې ټولو ته دا توفیق ورکړي چې هر سړي له الله دومره وس ورکړي چې دې ځان نه خپل ساروی راولي بغیر د شک شبې نه بس ذبحه کوي نیت هم یو برابري اخلاص هم پکې خو چونکې غریبي ډېره د غربت دی نو اکثر موږ او تاسو حصې اچو د نورو خلکو سره نو دا یاد ساتئ چې حصه به د چا سره اچي د هغه انسان سره به په قربانۍ کې شرکت نه کوي چې تا ته پته چې دا حرام خور دی د دا مال د حرامو دی سود کاروبار کوي یا بل څه په دوکو او په پراډ باندې مال دولت را جمع کړي تا ته ښه پته د سره به حصه نه شاملې په قربانۍ کې د نه به ځان لرې ساتي حرام خور انسان نو به ځان ساتي دویم شرط دا دی چې مشرکی یو سړی دی تا ته پته ده چې دی په دې باباګانو په دې قبرونو باندې ډېر ګرځي د هغوی په نوم باندې نظر نیاز منښتې دا چیلي وغیره مني ولالی او په دې عقیده جوړه ده دته مشرک انسان وي او دا په ضرورت وخت کې غیر الله ته اوازونه او چغې وایي چې پیره بابا او کاکا صاحب به راورسي دی علامات او دی نښې دي د مشرک انسان سره به ګوره قربانۍ کې شرکت نه کوي او چرته په ساروي د لګوره چاړه را نه کاږي دا یاد ساته شرکت خو دې ورسره نه دی کړی او رای ولې چې راشه کاکا زما لاس رپېږي او تیر حلال کا
خو مشرک انسان چې د ذبح وکړه نو ذبح دې ګوره مرداره ده یا څه دا نه حلالېږي دې سره. نو شراکت کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. نو څوک چې د چا سره قربانۍ کې شراکت کې نو اول داسې چل کوي یو میټینګ کوي خپل منځ کې، میټینګ کوي خپل منځ کې کښېنئ او ووایي چې یاره قرباني کوو تیم د الله د رضا دپاره کې زیم د الله د رضا دپاره کوو. نو ګوره د نیتونو به ډېر زیات اهتمام کو، نیت به خالص د الله د رضا دپاره ګرځو. دا خبره هر ملګري ته کوئ او په دې خبره باندې ډېر زیات تاکید راولئ چې ګوره تا به هم دا 100,000 روپۍ را پیدا کړي، ما به هم را پیدا کړي، نو چې په ورځ د قیامت دا قرباني موږ له څه فایده راکړي. نو قربانۍ دپاره د ټولو نیت اخلاص کول دام ضروري دي چې د سړي برابري. باقي په نیت باندې ته مکلف هم نه چې تا سره څوک شریک یو د هغه نیتونه به ته معلومې. که په خولې تا ته ووایي او دنې پړه کې بل نیت نو خو سړی نه شي معلومولی. نو خیر بیا ورسره قرباني کېږي. خو دې باره کې لږ میټینګ او خپل منځ کې د نیت د اخلاص ډېر زیات اهتمام پکار دی. هسې نه په دې زړه کې دې دا راغلي چې یاره ښه غټ څاروی به والمه مالدار یم پیسې را سره ډېرې دي او د دې ګاونډي نه به مې دا څاروی لږ ښه شي. نو که دا نیت وغیره دې په زړه کې راغلی نو ګوره یاد ساتئ قرباني دې بیا ټوله ضایع کېږي. یا دې په دې نیت باندې قرباني کوله چې مړه څوک به غوښه رالیږي یا به یې نه رالیږي او د بچو دپاره غوښه ګورم او د الله رضا دې پکې نه نو هم ګوره قرباني دې بې فایدې شوه. او بعضې خلک څه کوي څاروی حلال کي نو دا بیکاره بیکاره غوښه دا ډوکي ته د نورو له ورکړي او دا ښه غوښه ځان سره ایسته جمع کړي او کېږي. نه داسې به نه کوئ. الله وایي واطعموا البائس الفقیر د سورة الحج کې الله فرمایي. الله قرباني چې دې وکړه نو داسې فقیران او محتاج خلک به وي چې هغه زما ستا دې غوښو ته په تمه وي چې پلانکې به قرباني کوي او مال به پکې څه رالیږي او ته هسې اډوکي وغیره وازګې هغوی له ورولېږي او دا ښه دغه یو حاجي صاحب هغه به قرباني کوله نو چې څاروی به ذبح شو او څاروی به یې د خلکو دپاره اغوستی ویلې دا ما د دې خلکو دپاره اغوستی ځان نه به نور څاروي حلالول. نو چې اب هم ذبح شو نو د دې پتون دا پسته غوښه به یې ته پرې کړه ویلې دا د زمونږ په کور کې د پلانکي ډېره زیاته خوښه ده دا به یې ته هلته ولېږله. بل ښایسته حصه چې به یې وکته ویلې دا د پلانکي د مور ډېره زیاته خوښه ده هغه به یې هلته ولېږله. نه داسې به پکې بیا نه کې. دا غوښه به ټوله مکس کړي او په طریقه باندې بیا تقسیم کړي چې څنګه تا ته میلاویږي چې داسې فقیر او محتاج ته میلاو شي. الله دې په دې خبرو مونږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.